أيوة صورة دبلنا موضوع بعد خلاصي بعد من قال طالبان امتحان كل جديد صورة مبارك سمو زودادي بس بيان كيف إذا موضوع صورة ينتبه جدا nanti dah sudah memperhum mandish pede tak nabar asal betul betul dan jadi jauh di berkhbar mengenai Allah hadir atau hadir دخلت موضوع صورته وخلاصته صورته وبررت صورته وداشت الدين ولما كذا ولما كذا نبي خوي بابشي أبون تنام أو دير كم وخلقوا سمشته ودير كم شو وما شاء الله حرمين وشريفين ومباركين ومعزمين عليك داسة خلق بيدي لكم سنجدين داخلي مؤدك داسة خلق بيدي أول ما بجاني دباجاني وقت حتى تعلم لي الوي غزت دلتاقي زرم بسرسكيجي ددينهم كمن يوم بدأت الروح زد دي خبل باكستان آخر دير خبل هاي بس كردي دي من موضيعه دلت الآخر داسني بيجيب لك آخر بيجيب معوي ما تبيه الخمالوني وخصوصا الحرمين وشريفين باجرودي رياض جديد غدا خواهشات نفسان يوم أدبا وسلام مبارك كتا إشارة جديد رواه البخاري أو بيجدي داغي بلسون لدى وعيشات نفسان يوم زيدي زنانه سرطوه سرطوه بيستري دا ورياني دا بحاشي دا دنبازي دا وحرمان شيئين ومال المخيط بيبتنا لكم مبردة وقريبا بدير الخطوة الوزارة تسكي جسد شرعي لوجود معرفة الخطوة يوصل يبدل تمام ولا روح بالبعاض ولا روح بالدين روح سوي وسلوك بالكسر أو بالله جبور أو خلف بشيء ومن تجبور مطولة ومبتولة من حوالي رسول الله مسلم بيخبيك يخودي أو تشبيه بطيب كمخيري قولي هذا حكم حاكمان جبهرمين شيخوين دين تباك ودي بدين كان بلا داخلي يقولي أو بل من جعلوا بها قلت لدوي دابت روباتي هذا مستعد عمل ذي منا مستعد مدير بني جبل نمسك باقي الخطأ أو المدمر بيدل الناس وهو مختصر بالخبرية جابت
پولیس په ولاړو نو هغه یو شپږ میاشتې یا پنځه میاشتې وشوې چې بس هلته کې چې موږ هلکانو کې حج کوو عمرې کوو د هغې په سل نشي زیاته پراخي وکړه بس هغوی ته پوته ولګېده چې دا دې تنګول د تباهۍ سبب دی ستاسو مال ګډ شو خلکو عمرې نه تلل حج نه تلل یو حج کې مو ولیدل چې په حج کې 10,000 کسان دي 10,000 سوانه مونږ چې هغه پروس کال حج کوو او قوتي مې راسره نو کوم چې دی 15 شپې طلاق خلکو په مینا کې نو بس هغې اوس پر اخره لکه خیبر ته دی نو مونږ شي هغوی ته پته ولګېده چې تاسو خو دې پکې رنګ کړی ستاسو د سرداري خو په دې ده په دې حج او په عمرې ده او بیا یې داسې پراخي وکړي چې 3 میاشتې حرمین شریفین کې تېرې نو تېروه په یو بار هغه د هغې بنانې او دا چې څوک شوي ولرله څوک یې مشکل ولرله بان خارجي څوک یو کم تېر ولرله خرچه ورڅخه بیا نه وي چې ګنې په هغې 3 میاشتې تېرېږي او چا سره چې وي نو هغه ته اجازه توکو تېروه خیبر ته کتې چې رسول الله فتح وکړي دي په خپل الناس مبارک او د قصدنا علم مشاهده کې بالکل دا اجازه دی فائب بن کړي او اسانید بدل تراشه او فائب په ویني خپل میو خلکو زينون الروميني زيارة كتاب ابن عباس ابن ترجمان القرآن هذا غدا نبي أبو برموكي لحج الرمام البرش لقرن يد جيرانين عجوم لخلقي زبردست انتظام مسكري عشير بجماعة جديد تنين جودو يغفر بخوانهم نقشدي أغينو بركي نزبردست أزداني مبدمون للدرب بس خوش عاشو او دا غينا زياد خوش عاشو دكاوي تبطل إذا جديد بنقولو كي منتب كم هي بطار وساقا نشتبدا قيسر يوم بسمني تيوان لولا آغازي تمان زمان پتر دادر دوستاسو دا پاکستان منزون ندی دا منزون ندی اغبر شامل دی جناب رسول اللہ پترکا هغه امامان ما درته خبره مې په دې کې کوله چې دلته کې د علم مقام څومره پروته دی چې باچا یو وخت خپل زوی دپاره به د دې عالم لور غواړي که هغه یې راولم کېږي او دا عالم چې دی دی به د باچا لور د خپل زوی دپاره غواړي هغه به یې په دواړو سترګو ورکوي هلته ډېر عزت دی د علم حکومت علماء ته په زرګونو په لکونو باندې ریالونه ورکوي چې په دې خپل کار چلوي دلته هغه نشته دلته خو څوک مدرسې ته چاندر ناچي دی او کېږي راته ویلې دا پکه سبحانه من ته एकदम یامن ده څوک پکې چاندر ناچي مونږ خو چانده کوو نه که نه خورو
دي چې موږ چاته نه کوو دقسې خدای چلوي خو په چا به یې چلوي خو مسله ده یو ملګري راته وویل زه یې نور شوم او په دې یو کور روپۍ ولګېدې مې صرف د دې چوکاټونه دي لاولونه نشته په هغې 3 لکه روپۍ په صرف چوکاټونو جوړ کوټې دي یو زما دا یو دا بهر د مېلمنو او 3-5 د طالبانو دي بیا دا خدای جوړې کړې خو مې ستا یو پیسې پکې پرې نه ښوده مې ته په دې تعبیر کې او ستا پیسې پکې پرې نه ښوده دې کې دا خبره ده پرانیزي مبارک ته وکړه نورشان بالا سورة القرآن نانا ټول خلک داسې نه دي او قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رسول الله ته خدای پاک وایي حضرت دې خلکو ته ووایي چې په دې تبلیغ په دې علم د تا نه زه تاسو نه اجر نه یم څه پرې نه غواړم ورپسې آیات دې ویې وګوره په اردو کې وګوره خیر دې عربۍ نه پوهېږي هغوی پکې لیکلي دي إلا من أن يتخذ إلى ربه سبيلا مگر چې یو سړی په خپل طبیعت باندې مال راکوي چې دا بیت المال کې واده چې دې په غریبانو تقسیم یا په دې جومات ولګو په دې مدرسې ولګو هغه منې ومنه دی وویل د خدای پارسې کې یو بیت دی چیزی کی بی طلب رشید داده خداست و گورا رد مکن فرستاده خداست هر چیز چې تا د بغیر د سوال نه چاته که دا سوال نه دی کړي طلب دې نه دی کړي طریق نو دا داده خداست دا د خدای ذات دی او رانت مکن فرستاده خداست دا مرد کوا دا خدای داده ده پداس راولی کر اصلی مالک خدا تعالی دی بس زمون کم مطلق ایمان و اسلام دی جنت چانا طلب کو نداوی جو مدرسی دلون چاہتا ہوتے پرشپکر ایجان کی خلق مدہ سے دور کی چو پرشپکر باقی نمالی نو دا هغې ورته یې انشاءالله جهنم کې د ځای جوړ کړو ځکه خیر یې نوم خو دې وایي روشپکر کې واخیستې شو خو انجام دې تباه شو داسې نه وکړي نو زه ورته وایم چې د هغې څومره زر روپۍ دې ورکړي دي نو چې یو لاک ورکړي که د هغې د ګناه نه خلاص شي نو زه به شکر وباسم دا ته قرآن شریف او حدیث وایم بس دقیقا خراب کړي دي یو سړی راغی امام ته امام شافعي تا د دې سلمان ته کې دومره کرت وي ولې زه تنها نه درکوم یا الله د دې دواړو خبرو مابین کې څه مناسبت دی دا خو داسې دی مالیګرې ده مخکې رالي نو ته په دې رالي او زه په دې رالي دا خو نیم نسم دی او نیم نسم د دې سره څه مناسبت دی ای خبر نه کنګا ده تا د امام ته دا خبره ویلو نو امامان یې په دې تنخوا داسې سپک کړي دي د هغه بې اعتماد په خدای نشته کوي چې زما رزاق بل څوک چې قرآن کریم کې راغلي دي د عقیدې مسله ده وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله وایي د سر په دې مخ د ځمکې نشته تر نیکي پورې او سنډا پورې انسان خو پرېږده دا د روزي زما په ذمه ده
الله وایي 12مه سپاره پرې شروع ده، په دې آیات 12مه سپاره شروع ده. نو بس زمونږ دا کار په دقه ګډوډ شو. د هغه ځای لمونځ هغه دا لمونځ دی بلې یو سړی راغلی هلته ناست وم، ماسپښین کې ډوډۍ ته مې انتظار کوو چې یاره یو مړی ډوډۍ درس وکړي ستړی شوي. د الله په توفیق په دې کې یو سړی راغی لمونځ یې وکړ، ما ورته ویل مې ته دې خلک راشه وړاندې ووخه زه پرې پوه شوم. د رؤیا خبره نه کوم، واما بنعمت ربک فحدث او زما نعمت چې په تابعي بنده د دې اضافه کوه. اجازت قرآن شریف کړی دی، الله اجازت کړی. نو ما په دې زړه کې ویل مې زه توحید یو ما سپین ږیرو ته فلسفه او منطق وایي، دا نور خو پرېږده، دا خو ډېر اسان دي د هغې په نسبت. ترجمه د قرآن شریف او دا خو ډېر اسان دي او ډېر ګران کار دی. بس تاسو خدمت کې ما عرض کوم چې ښه فکر وکړه. د مازدیګر لمونځ کوم، حذیفي صاحب دا مشر زوی مې راسره اوس دلته وي. ښه دا مشر زوی مې راسره و، مازدیګر لمونځ کوم، دا څه لمونځ دی د موستا؟ ما دې تپوس وکړ، بیا مې چې دې مانځه باندې څومره ټیم ولګېده، نو دا خو راته یقینا یاد دي. دوی 15 منټه د ما سره نیمه ګنټه پرې ولګېده، په څلور رکعاتو. هلته بل شان دی، د جمعې په ورځ د سهار په مانځه کې چې کوم قرت وي، په اول رکعت کې سجده پکې ده، سجده تلاوت پکې ده، هغه پکې کوي. او په دویم رکعت کې یې سورة الدهر وایي، او په اول رکعت کې الف لام میم سجده وایي. اوږد قرت او په تجوید سره یې وایي، ځکه د هغوی ژبه ده، هغوی بل شان قرآن شریف وایي. نو هغه سړي ته ما آواز وکړ، مې دلته راشئ وړاندې ووایه، ځکه خدای پرې کړ. نو ما ورته ویل دا لمونځ وکړه که نه، ته خو سپین ږیرې سړی یې، د قبر په غاړه ولاړې دي، خدای سم معامله لږ ټیک کړه. مې دا ستا لمونځ خو زه په یوه پیسه نه لرم، نو خدای دې څه کولی. وی ښه استاد، مې دا د یوې پیسې لمونځ نه دی، دا به ستا په دې مخ الله ته وغورځي، دا مخ به مې دلې ووایي، دا مخ به مې دله تور کړي. باید دا ستا لمونځ دی، داسې پکار دی، داسې رکوع داسې پکار ده. تا خو په یو 2 منټه کې 10 رکعاته وکړه، هغه دې بېجمې وکړه، جمع سره وه. که دا ته ووایم چې دا لمونځ که موږ او په صحیح طریقه دې موږ کړي، په جمع دې فرض نه دی کړی، چې د هغې به کومه تباهي که هغه درته ووایم نو کېدای شي چې بیا دا لمونځ بدلون کې ونه کوي. دا خو ادای قاصره ده، ادای کامله خو د جد لمونځ دی، فرض په جمع وکړه، بس بیا چې څه کوې هغه کوه. هغه دا هغوی داسې لمونځونه نه دي. پنځه دېرش منټه د مازدیګر په لمونځ لږ دا لمونځ دی. ابو داود مبارک کې سنن مبارک کې راغلي دي چې اوچت کتاب دی او هغوی د عربو علما پرې حواله ورکوي. رواه ابو داود
जबरदस्त और मुशान किताब दे बदबजल लगी तुमने किताब वे दौड़ की शामिल थी सोच पढ़ के दावी आइंदा का नवागे हुई ज़्यादा हुई नजहत भी पढ़ के दावी ये कमान दौड़ से आगे गिरी थी बाद इंसान मूस गई نكت كتب له ما بك كوي كتب له نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها ثمنها تسعها وعشرها وقرأ أبو داود كنو يوصلي منذ كي بدم nim munzogati dan nim nanda mahrum ko baad sari munzuki da koi sura mahrum shi sulusu khatri mabadda qam namatuni ki salorma pinzama shpakama wuma tama naqama rasulawi وشروها بعد سري munzki تتبدل السمع صدما زو بنوشي دنقل بعدا محرومكي دا زمونغا مزدي او بياي بقتبا ولاني ارجماتي اجيمان بس تبي شروشي دي برامن دكيا لك من ديو مزبكي teman dia dah munsbama ben kita sini dekat terpuluh jamakai zeden jamakai manzur dapat istiqamat rashi insyaallah pada manzur dengan khabar aku hal kula munsur istiqamat barashi ki bani نفل بوكي جسون الله بزن كتالي لكي رسول الله فالدي ما قدر له نفل بوكي يوصاتك بركات سدوركات لسركات الشلكات بيابا باستقامت كيني باستقامت الله تبو منتظري الله تبورا وشبابرز منذ دري جاغي دليل بحضور كي ودري نديك خبر الدير زيادة ضغط الخير مشهورون بيوم إن شاء الله قبل ابن عباس رويت لجناب رسول الله ترزبي لصحابي وفلاني بصحبي أغفر ما يديني ليس لك من صلاتك إلا ما عملت ستا أغمز دي جتبتي منس بوشوي بعض كسان ندمان ترجمة نولدي ناغب تصبع يا لك تفضيل الصوركي تفضيل الصوراني فغبلت منزو يمكن مقدوم يقولون سؤال ما سبكي طمان دكي نظرون زمان المبدي الحرمين الشريفين المنزلي الرسولات يكون منسكرتي بس أقول فقوت من إذا كيسرت ليلى خبري ما تكود محمد رسول الله خبري فارسي كيكتب ياما بمصطفى برسان حيج بمصطفى برسان فيش راكي دين هم أوصل أگر بقون رسيدين تحمان يقول حبيستو فتقصد السلام سلاشا لا غبت طريقة من نبروك من يوازي مزرنا يوازي مزرنا دي يوازي مصحبتين كده رسال نشان حقاكي أگر بدي مخاص فريجة ناغو دير نيك إنسان وغير تدوما
او دې مخلوق را چې بشیر بیا ما بیان کو بیان را ډیر کړو د توفیق را او دې چې موږ څه کوو بس نو هغوی ته مې هم وویل چې د اوسپانه دا څه جوړ شو تا خو د رسول الله طریقې پرېښودې یو وخت د رسول الله په طریقه باندې د علماو نه ځان پوه کړه ته به دین څه پوهېږې او بیا په هغې عمل مکمل وکړه دا اصلي مې هغه مقبر کې ویلو الله به تا نه دا تپوس کوي چې تا د عالمانو نه مسله اورېده عن علم ماذا عمل فيه تا په علم څونه عمل کړی الله وی ما ته ودرېږي د دې علم تا چې زده کړي د عالمانو نه څونه دې پې کړي څوک درس ته نه کېږي بس چا سره وخت نشته هر څه دپاره وخت شته هر څه دپاره وخت شته لیکن د علم د کېناستو دپاره وخت نشته نور هر څه دپاره وخت شته ګپ دپاره شته د غیبت دپاره شته او بیا زمونږ د ټولو د طالبې د وختونه چې د لا په ښه بدل نه پوهېدم الله په څه ولاړ دی هلته یو ولي ژوندی و هغه به دا بیان کوو چې اوزګار سړي سره ټیک دي چې څوک کار کوي هغه سره بیا هم څه ټیک وي او دا زموږ تجربه ده د اوزګار سړي سره ټیک دي چې کار څه نه کوي که نه هغه سره ټیک نه هغه به دې جومات کې داسې ته به ویل مارغه دې په پنجره کې بند کړی دی چې کله به ځم زه یو دا کور به تانه یو وارې پاتې شي لکه به دې پس کور ځان ته مې نو تاسو ټولو ته ویل مونږ د ځوانانو جنازې ډېرې کوو او د بوډاګانو کمې کوو بوډاګان د زنانو د دې جنازې کوي بس هغه مقبره کې دا شپه ده یو مقبره واقع کې مې نام وي چې إذ الرجال ولدت أولادها وبنيت من جبل أجسادها وجعلت أسقامها تعدادها تلك زلوق كالدهان حصادها لا أدري شيء من هذا بالتوبة شاعروي ولد خليس عليك إذ الرجال ولدت أولادها جد سكينة أنوار پیدا شو د لور یا د زوی انوار پیدا شو نوسه یا نوسه جوړ شو وبنيت من جبل أجسادها وجود ظروفه مخکې ګیره نه وه بیا راله بیا توره وه بیا سپینه شوه نظر چې کوم کار کوو هغه اوس نه کوي لاسونه چې کوم کار کوو هغه نه کوي خو چې کوم کار کوو د ځوانۍ هغه اوس نه کوي الله وایي ای غافله الله وایي ما ته متوجه شي ای غافله هغه ستا اندامونه هم تا سره وفا نه کوي نو بل شی به د سره څه وفا وکړي ورته غافل پروت دی ستا سترګې ستا سره وفا نه کوي طالبه کې په خدای کې وکړه موږ به هډوکي به ترپوسو دی راته نه اوس معمولي شی چې وکړو بس مازیما انقلاب پکې راشي نو پرویز کوي ځکه د هغې موږ په ډېرې وخته وړي دي نو د دې د حفاظت دپاره بس ډېر سخت پرهیز کوو Mereka harus dari atas abad 50 tadi biasa terima awal.
یو لس منټه اذان هم د ماښام دې سره نو رسېدلې اذان وی بل تاسو د لمونځ مونږ هم درته کړی دی ملګري ته زما وي چې ورسېدو بس هغوی اذان ته ووتو ته یې ویل چې لمونځ راکړه لمونځ مې ورته یو سړي ناست وي او بیا جومات داسې برجسته د علماو ماښام راوښتو بیا ما بیان شروع کړو بس هغوی د لمونځ راته د خلک وختي کوي نو په بیا یې اذانونه شروع کړو نو بس مې کړې خدای توفیق راکړه بیا مې بس کړو بیا وایي دا ساده ماشومان دي چې په دې کلي کې دي ته دا سره بندې وګرځل ته یو بل مونږ شبا ته مې شکایت بیا عالم وغځون شاګردی هغه بیا هغې زمزمه ته ورته وګورو بیا چې دې مو بس بیا یې وایي چې اوس ته توبه وکړم بیا مې توبه وکړه جنکۍ حافظانې وي او هلکان حافظان جنکۍ بله وي او مونږیان هغوی له یې پټکي ورکړي دوی له یې پټکي ورکړي او بیا چې دی نو بس ما چې بس کړي نو هغوی اعلان وکړو چې دې ټول جومات کې مونږ ډوډۍ کړې ده سره د غوښو د وچو نه هر څوک یو کس به نه ځي نارینه او زنانه هغه زنانه به بله نه ځي نارینه به لاندې نه ځي ماشومان به هم نه ځي بیا ما ته ویل څنګه کې بیا دا ډوډۍ ما نه ټینګه ده تاسو به زما حق پکې نه ما خپل کار وکړو اوس زه خپلې مدرسې ته ځم بیا ستاسو لمونځ او کوم دي زموږ په ودې انشاءالله چې ما خیري تکبیر ولا ته خدای ورسي او یقینا خدای راورسېږم زوی ته مې یو لمونځ راکړه او بس تکبیر ولا خدای رانه جوړ نه کړ د دې کوشش وکړئ چې تکبیر ولا ته نه رانیسئ امام څخه د دې ما د دې خبرو ته نه دی چې ته لمونځ نه کوې نه لمونځ به کوې د دې ما چې دا خبرې وکړې د دې نه وروسته خپل دین زده کړه ځکه چې تا د لسمې سمیناري او د نهو حصو د منځه نه محروم شوې چې د دې بس نه نتیجه روځي ناټکي شفقت کې چې بنیت من کبر وجود زور شو هغه کار نه کوي خو بس پناه ده که نه خدای ته متوجه شه آیا غافله ته دومره پوه نه شوې چا سره فکر چېرته دی چې دې کې فکر وکړي وجعلت أصنامها تعذابها دویم شی دی چې کله یو بیماري په وجود راځه کله بل راځه کله بل چې سړی کمزوري شي بس د هرې بیمارۍ دپاره هدف شي نښه شي کله یو کله بله کله بله کله بله شاید وایي په درېیم شی دی چې داسې شوه د وجود دې ته ورسېده تلک زروع قد دنا حصادها دا فصل دی د دې لو کول پکار دي دا اوس د دې دنیا نه لر کول پکار دي چې د ده په ځای نور څوک راشي دې پوخ شوي دي بس غوګل پکار دی حصاد غوګل ته وایي باربې ما ستاسو خدمت ته عرض کوم چې زمونږ دقه مونځ دی په غفلت سره دی حضور یې نشته په مانځه پوهېږي نه چې زه څه وایم جناب محمد رسول الله پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دې ټکه نغرمه کې لمونځ مه کوئ بخاري مبارک دی وخت کې ده موږ روان حدیث مبارک راځي وایي چې موږ رسول الله سره په سفر روان بلال صاحب اذان کوي ابرد بلال صاحب اذان کوي صبر سرجوها بير دورة بأمر سرجوها بير دورة بأمر سرجوها
على الربي حتى رأينا بيت الطلول من قديد دون تأخير النبي عليه السلام لما سبقين تماندوك جمعن قد ورودي رقو سوري ولده مشرق طرفتا لکه ډېر زیاتې کړې دي دا ډېره کې حصول یې دونه زر نه کوي دې وخت کې لمونځ مه کوئ چې سخت ګرمي ده ولې دې وخت کې جهنم تودېږي مه کوئ لمونځ دا وخت به ضد د خدای دی خو څوک په حدیثو پوهېږي نه وایي دې زمانه کې صرف د تېرېستن دی د وعظ دورې دي د وعظ دورې دي ما تپته دي الله زمان بصر وقار دی دې وخت کې لمونځ مه کوه دا وخت به ضد د خدای دی نو غضب او رحمت جمع کېدی شي لمونځ خو رحمت دی د غضب په ټیم کې کوي مه کوه یوه بیا مداله ګرمي ده وجود باندې ګرمي ده دې سره حضور د مانځه نه برابرېږي او حضور الصلاة روح الصلاة دا لمونځ په حضور په دې بڼه خبره ډېره دی چې حضور سره به څنګه لمونځ کوي هغې دپاره به څه طریقه ته کوي مانځه نه مخکې به څه طریقه کوي مانځه کې به څنګه طریقه کوي هغې کې خبره ډېره زیاته ده انشاءالله په مزه مزه کې خیر وایو دا به کوي او بیا چې دی دغه وخت کې دا ګرمۍ ټیم چې دی دې ټیم کې ستا د مانځه حضور نشته ګرمي ده کله یو دی خوړو چې کله بل دی کله څه کوي حرکات او سکنات کې لمونځ دې په ځان مات کړ رسول الله فرمایي دې ټیم کې لمونځ مه کوه لږ صبر وکړه برابر شه ځان ته پکې ولګوه ایرکنډیشن ولګوه چې په استقامت شي اوس خو زموږ او ستاسو بچی ده مشرانو په تاسو سره نه دي لیدلي موږ طالبان یو نه دي لیدلي چې نه اوس وایي مخکې وایي مخکې به یې څه زما یو استاد هغه ما تذکره وکړه ویې ما حج کړی دی حج ته تللی وم حج لګېدلی وم وروره تاسو ته یو خبره کوم چې دې هفته کې ته زما دا خبرې کوم نه دي نو ته به دا دین څنګه زده کوې ته ماته ته ووایه زه خو بیا تاله څه غواړم نه خو زه خپله غاړه خلاصوم نو هغه ماته ویې ما حج چې دی په یو کال کې کړی دی پیاده په یو کال کې اوس چې دی په ژوندي کې حج ته اوس خو باچۍ شوه که نه ښه ده چې که نه دا کار خو دې وکړو هغه ماته ویې ما چې د بیت الله طواف کوو نو په مطاف کې دونه واړه وړګانې په پرتو دا اوس چې کوم دا دغه پرې لګېدلي دي دا نه وو هغه خپې نه ګرموي لاندې ورته ایرکنډیشن لګېدلی دی خپې نه ګرموي هغه وخت کې وې په دې بتکانو نه ګرځېدلي وو کابل پولیس هغه پایند محمد طارق دیوبند د سره ما تکمیله کړې وه دا خو زمونږ او ستاسو بچی دا خپل دین زده کړه الله دې زمونږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي او خدای دې دقسې به موږ ټول وایو چې یا الله موږ ډېر کمزوري یو په هر څه کې کمزوري یو ته بس موږ معاف کوه